له سلو څخه ډیر افغان محصلین د ازبکي ژبې او د ریل پټلۍ د خدماتونو په برخه کې له 4 کلنې دورې تیرولو وروسته د ازبکستان په ترمزخار کې د فراغت مراسم ترسره کوي. Bugün 2019 yılda 2022م کال په جریان کې 111 تنه ځوانان د 4 کلنې تحصیلي دورې بشپړولو وروسته د ازبکي ژبې ریل پټلۍ په برخه کې فارغ شول او د غزوانانو مناسب مهارتونه ترلاسه کړي چې د افغانستان لپاره به ګټور تمام شي. neticesi de bugün diplom veriş marasimini kastı. په همدې حال کې د غزده کوونکي چې په ازبکستان کې د افغانانو ځانګړي پوهنتون څخه فارغ شوي خپلو ترلاسه شوو زده کړو په تړاو خبرې وکړې. دوی هیلهمندي وښوده چې هیواد ته بیرته د راستنېدو په صورت کې د دوی ترلاسه شوي مهارتونو څخه ګټه پورته شي او کاری زمینه ورته برابر شي. از دولت امارات اسلامی یه امیدواری داریم که بتونه در سایه خط آهن که تحصیل کردیم زمینه کار فراهم کنه برای جوانان. در افغانستان برای ما زمینه کار مهیا شد که ما بتانیم همون تحصیلی که آموختیم همون علمی که گرفتیم برای دیگه جوانان برای دیگه زنان ما باید دختران همین علم آموختگی خود را به اونان هم بیاموزیم. له بلې خوا په ازبکستان کې د افغانستان اسلامي امارت سرقنصل چې په دې مراسمو کې ګډون کړی و له فارغینو غواړي چې بیرته هیواد ته د راستنېدو په صورت کې خپل ترلاسه شوي مهارتونه د افغانستان په آبادی کې وکاروي. وطن به کادر علمی ضرورت داره. بنابراین پالیسی امارت اسلامی افغانستان هم همی است که کادرهای علمی از خارج بیاین بعد از تکمیل تحصیلشان و در هر رشته که تحصیل کردن مصروف کار شوند. په ازبکستان کې د افغانانو لپاره ځانګړی پوهنتون له کلونو راهیسې فعالیت لري چې په سلګونو ځوانانو ته د لوړو زده کړو زمینه برابره کړي او له پیل نه تر اوسه پورې 1500 زده کوونکي د ریل پټلۍ ازبکي ژبې او د مدیریت په برخه کې روزلي.